شفیق الله غفاري د 15 بالرانو په منځ کې تر ټولو مخکې دی. دا چې د جنوري په 18مه د 19 کلنو نړیوال جام په سویلي افریقا کې پیل شوی، نو تر دې دمه یې 18 لوبې شوي دي چې ټول ټال پکې 14 لوبډلې ګډونوالې دي. دا چې په هره لوبډله کې باید 15 بالران توپ اچونه وکړي، نو هره لوبډله لږ تر لږه 15 بالران لري. که محاسبه وشي، له افغان لوبډلې پرته 15 نورې لوبډلې شته چې هره لوبډله پیاوړي توپ اچونکي لري او د دغو توپ اچونکو شمېر 15 ته رسیږي. د دې ټولو بالرانو په سر کې د زیاتو ویکټو اخیستلو په برخه کې بیا افغان لیګ بریک بالر شفیق الله غفاري لومړی دی. هغه په 2 لوبو کې 11 ویکټې اخیستي او تر دې دمه د 19 کلنو نړیوال 500 ورځ جام په لړ کې د نوملړ په سر کې ځای لري. هغه د جنوري په 18مه د جمعې په ورځ له کوربه سویلي افریقا 19 کلنو لوبډلې پر وړاندې د نړۍ په کچه یوه غوره توپ اچونه وکړه او نوم یې د غوره بالینګ په څیر کې ثبت کړ. هغه په 9.1 اورونو کې د جنوري په 18مه 6 ویکټې واخیستې، 15 منډې ورکړې چې یوازې یې 4 پکې بولډ آوټ کړل. د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 22مه یې د عربي متحده اماراتو 19 کلنو کرکټ لوبډلې خلاف دویم ځل لپاره غوره توپ اچونه وکړه. هغه په 8 اورونو کې 23 منډې ورکړې او 15 ویکټې واخیستې. افغان 19 کلنو کرکټ لوبډلې خپله دویمه 500 ورځه لوبه په 160 منډو وګټله چې د لوبې غوره لوبغاړي جایزه د دویم ځل لپاره شفیق الله غفاري واخیسته. اوس مهال شفیق الله غفاري د نړۍ د 15 بالرانو څخه په ویکټو اخیستلو کې مخکې دی او د 11 ویکټو په اخیستلو سره یې د جدول سر نیولی دی. که غفاري په روانو لوبو کې ښه مخته ولاړ شي، نو خامخا به د ټول ټورنمنټ د غوره بالر جایزه ترلاسه کړي. د غفاري لپاره زرین چانس کله چې راشد خان په 2018 کې افغان لوبډلې او سوداګریزو کرکټ لیګونو کې د لوبېدو پر مهال ښه وځلېد، ټولو دا سوچ کاوه که راشد خان زوړ شي او له کرکټ څخه تقاعد شي، بیا به د ده ځای څوک ډکوي. خو اوس د غفاري په خورا ښه ځلېدو سره اندېښنه پای ته ورسېده. خلک اوس دا فکر کوي چې افغانستان ښه لوبغاړي لري، خو باید وخت ورکړل شي. نو افغانستان د کرکټ په برخه کې ښې وړتیاوې لري، ځوانې هستې شته، خو د وخت ورکولو خلک بیا ډیر کم دي چې دغو هستیو ته وخت ورکړي چې افغانستان ته ویاړنه ور په برخه کړي. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره افغان ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ.